بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد، فهذا كتاب وجيز مخطب منتخب من كلام الشفيع العزيز، اقتبسته من الكتاب اللامع الصبيح المعروف بمشكاة المصابيح، وسميته زاد الطالبين من كلام رسول رب العالمين. ألفاظه قصيرة ومعانيه كثيرة، يتنضر به من قرأه وحفظه، ويبتهج به من درسه وسمعه. ورتبته على البابين يعم نفعهما في الدارين، والله أسأل أن يجعل خالصا لوجهه الكريم وسببا لدخول دار النعيم، فإنه واسع المغفرة وإنه ذو الفضل العظيم. دا ذمخت كتاب مختصر رسالة چنومی دی زاد الطالبین د طالبانو خرچه، او دا ډیر یو بهترین کتاب دی. یو دار چې بدی کې احادیثونه لنډې لنډې ټوکړي اغستی دي، او اکثر په بیانونو کې موضوعګانو کې هډر پکار راځي. دویم پدې کې کوم نحوی طریقه ده او نحوی ترکیب ده، داغه سره مناسب احادیث هغه ذکر کړی دي. جمله اسمیه او داغه قسمونه دارنګي کوم قواعد چې نحوی کې ویل کیږي. ځکه مقصود د نحوی نه نحو چې موږ ویل په قرآن په کول، په حدیث په کول، او داغه اجرا کول. ځکه هر څومره چې نحو دا چې وو دا په کې، خو چې داغه اجرا په کلام عرب کې او عربی کې یا قرآن او حدیث کې هغه چلول شي نو دا فائدہ نه ورکړي. تاسو لکه تجوید دی، تجوید ته کینو هغه سره اجرا لازمی ده. لکه مخکې مونږ کوم دروس پکې لاړل چې یو ورځ تجوید قواعد او دویم ورځ موږ پکې اجرا کوله، نو دغه سي په نحو کې هم اجرا لازمی ده. نو دا کتاب چې دا ډېر ښکلي ترتیب سره لیکل د پاره دغه فائدې، او د دې وجنه شروع به کړل چې الجمله الاسمیه، جمله اسمیه بیا هغه حدیث او ټوټه ذکر کوي چې هي کې جمله اسمیه راغله. ځکه مقصود په دې کې ترکیب کول او اجرا د نحوی هغه په دې کې چې دی چلول. ټول نمخ کې دا کتابي په بسم الله باندې شروع کړ دې د پاره تبرک. دوجه غډیر احادیث د بسم الله مبارک ذکر دی، اگر چې کلام باغې منشته دی، خو به هم ډیر احادیث هغه جمع کړی شنو تقویه پکې پیدا کی. او حدیث کې چې کل امر ذی بال لم یبدا ببسم الله فهو ابتر. هغه کار دیو شان والا چاگه شروع نشی په بسم الله سره، هغه به خیره به برکت ای. نو دغه حدیث د وجنا مصنف خپل کتاب په بسم الله سره شروع کړ، او د وجه موافقت د قران نه قران بسم الله سره شروع شه دی، او شروع د قران هغه د الله په نوم باندې کی. اقرا بسم ربک الذی خلق، اول وحی چې پیغمبر ته کیدا الله ورته وی چې اقرا بسم ربک الذی خلق، ولا په نوم در خپل باندې چې هغه پیدائش کړ دې.
د دې وجنا بسم الله تعالی لازمی ده چې هر کار شروع کیږي او کړی شي چې خیر او برکت چې پاره کې موجود دي. بسم الله کې دغه دې کتاب کې کوم درس او احادیث ذکر دي دا چې مونږ ویو نو هغه طریقه هم دا ده چې بسم الله کې ماغه کو اول داغه لفظ ویل الفاظ ذکول دویم داغه معنی ذکول دریم هغه کې تحقیقی لغوي کول او سلورم هغه کې بیا ترکیب چې دی هغه کول. دا سلور خبري دا لازمي. باول دا بسم الله د دې معنی لفظي بسم الله الرحمن الرحیم هو تلفظ ارشاد یاد دی. لفظی معنی شروع کوم یا مدد غواړم پنوم د الله تعالی چې عام رحم او خاص رحم والا دی. بیا د بسم الله کې با حرف جر دی او جار مجرور د مخکې کړه دی د تخصیص د پاره ذکر دی کی دا صحیح خبروم دادا چې د متعلق وباسي مؤخر رسو وباسي لکه بسم الله الرحمن الرحیم اشرا شروع کوم او فعل وباسي ذکر اصل په عمل کې هغه چې د فعل نو فعل پکار دی. اسم چې دی په لغت کې چې دی نوم ته چې دی وایي اصل کې اسم دا د سیمون مشتق دی لکه څنګه چې دا مذهب د بصریانو دی او هدایت النحو پاول کې موږ دا ویلو هغه وی دا د سیمون ناغسته شه دی او معنی د چتوالي سره هغه دا معنی مرضی هغه مشهور شعر دی اذا ما اراد الله اهلاك نمله سمت بجناحيها الى الجو تصعد کله چې الله د میږي هلاکت غواړي څنګهونو باندې اوچت کی بره چې مارغانو خوري شو مال د سمت دغه سیمون ناغسته شه دی معنی او چتوالي او دته اسم ذکر وی د معنی مستقل زمانه سره تعلق نسات فعل په خپل معنی باندې دلالت کی سره د اقتران د ازمنه او زمانو نه اسم په خپل معنی باندې دلالت کی خو زمانہ نه غواړي او د دې وجه نه تا سیمون وی او یاد واسمن یا واسمن ناغسته شه د لکه دا مذهب د کوفیانو دی دم هيت نو ذکر شو او وی د نخه ته وی دته اسم ذکر وی چې دا خپل مسما بني علم او نخه او سم دا تم ملي کې لکه وسم او دې ډېر لغتونه ذکر کړی دي بعض علماء دې کې اتلس لغت هغه ذکر کړی. بیا پدې کې دا الله دا اسم ذات د الله تعالی دی. پدې کې بیا بعض دا اختلاف کړی چې دا عربي دی که عجمي دی دا مې اختلاف شته سیدار چې دا عربي لفظ دی بل اختلاف دا چې دا مشتق دی او که جامد دی که مشتق دی بیا پدې کې اختلاف دی چې ولا هنا غسه شی دی یا الہنا غسه شی دی. پدې کې مېړه تقریبا علما وی شل اقوال پر اقوال هغه ذکر کړی دي. خودی کی دا خبره یا سره بکار چې لفظ الله دا د الله ذاتی نوم دی او نور رک رحمان رحیم او نور چې قران حدیث کې څومره ذکر دي نو هغه صفاتونه دي. الرحمن الرحیم دا دوړه د مبالغه صيغه دي او د رحمت ناغسته شي دي او د باب سمع يسمعون الذي رحم يرحم رحم الله امرا ارحموا من في الارض د رحمت نه دا مشتق غسته شي دي کې بعد خلک تعین لکه چې رحمت لغت کې رقه القلب ته وي دا الله صفات څنګه دی وي بیا پاره کې ټول جوابونه درکړي
خو رحمت د بنده صفت کې رقت القلب ته ویل کی او د الله صفت ځان مهرباني او رحم د بنده باندې د الله صفت او د مخلوق صفت اگر که لفظ کې او سره دا مشترک دي معنا کې دی ومن جدا دي د الله صفات او د مخلوق صفات په من کې فرق لکه څنګه چې د الله ذات په من او د مخلوق په من کې فرق دی داسې دی اگر که د لفظ کې مشترک دي لکه انسان تم سمیع وي الله تم سمیع وي انسان سمیع دی په دې باندې زوا فنا راځي الله سمیع دی لا یزال همیشه او رحمان په دې کې مبالغه په نسبت د رحیم زیاته ده د حروف زیات دي زیاتواله د حروف د آیات کې په زیاتواله د معنا باندې او دا رحمان کې بل دارا د عالم پشان دي او دا غي د وجه لري اطلاق بغیر الله باندې کی رحمان د الله سوا بل چا نه شي اکثر خلق आवाज کی با رحمان الله نه سوا بل چاته وي دا صحیح نه ده لګدري اطلاق الله پورې چي دي خاص دي الله سوا بل چا باندې اطلاق نکي او رحیم چي دي هغه مبالغه په نسبت رحمان کم ده په غیر الله باندې دغه اطلاق هغه چي دي کړي شي دکا ته پیغمبر صفت کې راغلی چې انه بالمؤمن رؤوف الرحیم ومنار من رحم کون کې ده اول لفظي معنا وا به لغوي تحقیق او دارنګه اوس دغه ترکیب چې دا اصل مقصود د کتاب د بسم الله ترکیب کو سبق وګچو بسم الله کی با حرف جر دے اسم مضاف دے لفظ الله دا موصوف الرحمن صفت اول الرحیم صفت ثانی دویم صفت موصوف سره دواړه صفاتونو نه دا مضاف الیه شو د اسم د پارا مضاف سره د مضاف الیه نه دا مجرور د جار شو چې با حرف جر جار سره د مجرور نه دا متعلق شو محذوف فعل پورې اشرع پورې اشرعو چې پاغي کې ضمیر دی انا پټ دی هغه ول فاعل نو فعل سره د فاعله سره د متعلقه د جمله فعلیه خبریه شو اگر چې کې اختلاف دی خراجه هو دا چې د جمله فعلیه ده وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین